احمدشاه بابا د سدوزیو د ټبر د یو مشر زمان خان زوی و. هغه د پلار دویم زوی و، ځکه نو د رواج له مخې مشري د مشر ورور په برخه راتله. خو احمدشاه بابا د خپل لیاقت او صلاحیت له وجې ډیر مشهور و. په کال 1938 کې چې کله د ایران باچا نادرشاه افشار کندهار فتح کړ، نو هغه زمان کې احمدشاه بابا 14 کلن و. نادرشاه افشار د صلاحیت څخه زښت زیات متاثر سو او د خپل ځانګړو ساتونکو مشر وټاکه. کله چې په کال 1941 کې نادرشاه ډیلی فتح کړه، نو ځوان احمدشاه هم د سره ملګری و. وروسته چې نادرشاه بیرته ایران ته رهي سو، نو احمدشاه د دکن نایب والی وټاکه. خو په کال 1940 کې چې د ایران په کوچان ښار کې نادرشاه د خپل پوځیانو له لاسه ووژل سو، په دا وخت کې احمدشاه یو وار بیا د نادرشاه د ساتونکو مشر و. نیوزیلندی مورخ جوناتن لی چې د افغانستان د تاریخ په اړه ډېرې څېړنې کړي دي، هغه په خپل کتاب کې لیکلی دي چې د نادرشاه له مرګه وروسته د احمدشاه کړنې ډېرې مشکوکه وې چې کیدای سي په دا مرګ کې د لاس وي. جوناتن لی د ایرانی مورخینو له حوالو څخه لیکلی دي چې کله نادرشاه ووژل سو، نو احمدشاه د خیمې ته ننوت او د لاس څخه شاهي ګوتمۍ وایستله او ورسره تاریخي کوه نور غمی هم د نادرشاه چې نادرشاه به تل پر خپل مړوند تړلی و هم ورڅغلا کړ. جوناتن لی وایي چې افغان مورخین بیا دا ادعا کوي چې دغه غمی احمدشاه بابا نه غلا کړی، بلکې کله چې د نادرشاه افشار له مرګ وروسته اړو دوړ پیل سو، نو ایرانی عسکرو د نادرشاه افشار ښځه په زور چپه کړه او جنسي تیری ورباندې کاوه. خو احمدشاه د هغې ژوند او عزت له ایرانیانو څخه وژغوري او په بدل کې هغې نادرشاه ته په خپله دغه کوهنور غمی ډالۍ کړی و. په همدغه اړو دوړ کې احمدشاه خپل ملګري سره راکوټه کړل او مخ پر کندهار رهي سو. دلته په کندهار کې وار د مخه لا د نادرشاه افشار د مرګ خبر را رسېدلی و او افغانان لګیا وو چې یوه داسې غونډه راوبلي چې د خپلواکۍ د اعلان کولو سره یو خپلواک باچا هم وټاکي. نو دا ځکه په کندهار کې د سور زمري بابا پر زیارت د مشرانو یوه لویه جرګه راجوړه کړل سوه. دا شایي په تاریخ کې لومړی ځل وي چې پښتون افغان د خبرو اترو له لارې لګیا و چې یوه مهمه قامي پریکړه وکړي، کنې نو له دې وړاندې په افغان جغرافیه کې هره پریکړه د تورې له لارې ترسره کېده. کله چې جرګه پیل سوه، نو د مشرتابه لپاره دوه مهم کاندیدیټ و، یو جمال خان بارکزی و او بل احمد خان پوپلزی سدوزی و. د پښتنو نیم ټبرونه د جمال خان او نیم د احمد خان د مشري په حق کې و. د جرګې مجلس سره اوږد سو او نږدې و چې د افغان تاریخ د مهم مجلس په تاو تریخوالي او اخو ډب اوښتی وای. په دې دوران کې صابر شاه ولی چې یو درویش و او پښتنو یې زښت زیات قدر کاوه راغلی. هغه وویل چې خدای احمد خان ته عزت ورکړی دی، تاسو یې هم باید قدر وکړئ. په دې سره ټول ټبرونه د احمد خان په حق کې سوه، ان چې جمال خان بارکزی هم د احمد خان په حق کې دستبردار سو. بیا نو صابر شاه ولی د خاورو څخه یوه چلتره جوړه کړه او احمد شاه ته یې وویل چې دا ستا تخت دی او ورسره یې د غنمو یو وږی د هغه په لونګۍ کې وټامبه او ویې ویل چې دا ستا تاج دی. په دې سره ټولو افغانانو په ګډه سره احمد خان د احمد شاه ابدالي په لقب ونماوه او خپل باچا یې وټاکه. بیا نو صابر شاه ولی احمد خان ته د دورې دوران یو لقب ورکړ، یعنی د خپل وخت قیمتي غمی. ویل کېږي چې وروسته د همدغه لقب څخه دورې دوران یعنی د غمیانو غمی او له همدغه څخه بیا دورانی توری جوړ شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د احمد شاه باچاهي ته افغانستان نوم چا ورکړ؟ که څه هم ځینې خلک په دې غلط فهمي کې دي چې افغانستان نوم په لومړي ځل د احمد شاه بابا په وخت کې رامنځته شوی دی، خو حقیقت دا دی چې دا نوم په زرګونو کلونو زوړ تاریخ لري چې په تیرو برخو کې تفصیل بیان شوی دی.
د پېښور اسلامیه کالج د تاریخ د څانګې یو پروفیسور حنیف وایي چې دا مشوره احمدشاه بابا ته د څمکنو میا عمر صاحب ورکړې وه چې دا باچهي ته باید د افغانستان نوم ورکړل سي. کله چې احمدشاه بابا پېښور ته راغلی و او د میا عمر سره یې لیده کاته کړې وه. میا عمر څمکنی د پښتنو یوازې مذهبي نه بلکې سیاسي مشر هم بلل کیږي. پروفیسور حنیف وایي چې د پانیپت په دریم جنگ کال 1963 عیسوي کې هغه د خپلو 1,000 مریدانو یوه دسته احمدشاه بابا ته د کومک لپاره استولې وه. مورخ جوناتن لی بیا دا دعوه کوي چې د در دوره لقب صابر شاه نه بلکې میا عمر څمکني احمدشاه بابا ته ورکړی و. خو دلته باید د نیوزیلینډي مورخ جوناتن لی د څېړنو په اړه دا خبره په پام کې ولرو چې جوناتن لی په خپل کتاب کې ټول تر ټوله د ایرانی مورخینو پر حوالو اکتفا کړې ده او دغه ایرانی حواله د تصدیق لپاره کارولې دي. خو بل ورته د افغانستان او افغانانو په اړه د ایرانیانو دروغجنه او د مکر و فریب څخه ډکه رویه او څېره ته هیڅ پام نه دی کړی. ځکه نو جوناتن لی د ایرانی مورخینو له حوالې په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د لوی جرګې تاریخ غلط دی او دا ډول هیڅ جرګه افغانانو نه و رابللې. هغه وایي چې اصل کیسه دا وه چې د نادرشاه افشار له مرګه وروسته کله چې احمد خان کندهار ته راورسېد نو په همدې وخت کې د سیند والي تقی بیګ شیرازي د کندهار پر لاره ایران ته روان و. هغه هم د نادرشاه افشار په مرګ خبر سوی و ځکه نو هغه د احمد خان سره ملګری سو او هغه ته د خپل جیب څخه 200 لکه یعنی 2 کروڑ روپۍ هم ورکړي وي. جوناتن د همدغه معتصب ایرانی تاریخ له حوالې څخه زیاتوي چې په دغه پیسو احمد خان نه یوازې د افغان سردارانو وفاداري واخیستلې بلکې د 18,000 ځوانانو یو پوځ هم په دغه پیسو جوړ کړ او په وچ زور یې ځان باچا کړ. خو بدبختانه جوناتن لی د لوی جرګې د دونه ژوندی تاریخ نه دی سپړلی څنګه چې لویه جرګه د تیرو 300 کلونو راهیسې د افغانستان په سیاست او په ټولنیز ژوند کې د امن او قرارۍ پر راوستلو کې یو لوی کردار لري. په روانو برخو کې به موږ د افغانستان او د هندوستان د مرهټانو ترمنځ سوي د پانیپت د تاریخي جنگ په اړه مجلس کوو.